دوستۍ جذبه ده په دواړو کې. نو په دې به بحث کوو، خو اول که ستاسو اجازت وي دا نظم به زه بیان کړم. ضرور ضرور مزه به وکړي که نه. یو ګوټ کاوه به ورته وڅکو. دا نظم چې دی دا مختلفو سندرغاړو ویلی هم دی او دا دومره مقبول شوی و په یو وخت کې چې دا به په خلکو په هره موقع باندې د ویلو کوشش کوو، په ادبي دنیا کې هم او په سیاسي دنیا کې هم او په علمي دنیا کې هم. د لویو لویو قدرتونو ربه یو تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه، ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی دی درلیږلی غواړم، ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیمه راډک شو څڅولی غواړم، هسې نه چون د خولې ویستل کفر شي، هسې نه تا ته م جړېدل کفر شي، ستا د جنت د نعمتونو نظار زه درته وږي په جهان جاړم، ستا د دوزخ له لړمانو توبه زه درته دا لړمانان جاړم، دلته د ګېډې دوزخ تش ګرځوو هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه قصابانو خوراک هلته د هغه خامارانو خوراک، نه مو ځان تور کو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو. ستا د سنګینو فیصلو نه قربان ولې حیران یم کوم قانون ومنم، ته خو د خپل قارون په مځکه منډې زه دې په سر باندې قارون ومنم، ستا په رضا زما رضا ده ربا کاڼې هم نس پورې تړلی شمه، خو چې بل خامار په خزانو ووینم آخر انسان یم څنګه غلی شمه، راډک شو زړه ایسارولی نشم، خوله ماته ښه ده خو ګنډلی نشم، ستا د جنت په تمه تمه چې مري د هغو وږو په سلګو مې قسم، په دې دوزخ کې نور نشم لیدی ستا د رضوان په منارو مې قسم، یا خو د ځمکې په دې ارته سینه ما ته خپل ژوند زما جنت راکا، یا د هر دوزخي مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکا چې دا ستا وږي ستا په خوان ماړه کم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم. دا هغه نظم دی او دا هغه شاعر دی چې په یو وخت کې ما ته د پرویز شاهین صاحب قصه کوله زموږ لوی ادیب، وایي چې کله د اجمل خټک صاحب د غیرت چغه چاپ شو نو په دې باندې پابندي لګېدلې وه، نو مونږ پسې ګرځېدو چېرته نه و دا کتاب، نو اخر کې چا راته وایي چې په شانګله کې د سرنزیب خان سره شته. سرنزیب خان زموږ ملګری سردار زیب د هغه والد صاحب او ډېر پښتون سړی و، ما ته به خطونه هم رالیکل ریډیو ته مختلف پروګرامونو ته. نو سرنزیب خان چې دی هغه له وایي چې لاړو کتاب هم راواغستو، هغه راته وایي چې در کوم خو یې نه خو ویل ولئ. نو موږ ورته په جومات کې کېناستو 2 کسان او په 2 کسه مو هغه ځان له ولیکو، ځان له مو بل کتاب ولیکو او هغه بیا په شانګله کې په دې پټو پټو لارو راغلو بیا هم د ځان سره ساتو. نو دا هغه شاعري ده چې په دغه وخت کې د دا قسمه شاعرۍ حوصله کول یا د دا قسمه شاعرۍ خورول هم یو جرم ګڼلی شو. نو نورلمین صاحب تاسو د دې نظم شان نزول او د دې نظم ادبي قد او مقام څه ګڼئ؟ داسې کار دی باسي صاحب چې اجمل خټک صاحب زمونږ د جدید قامي انقلابي او مزاحمتي نظم د ټولو نه لوی شاعر و او د دې حواله باندې هغه چې انګریزي کې ورته ټرینډ سیټر وایي د رجحان ساز حیثیت هغه لره. او د غیرت چغه چې تاسو ذکر وکړ نو دا کتاب دومره مقدس کتاب و چې د دې حافظان موجود و پښتنو، دې سره دې کتاب سره پښتنو رومانس کړی دی او د دې شاید د دې دا نوم په خپله پښتون باندې ډېر ښه لګي ځکه چې پښتون یو غیرتي قام دی او د دې نوم هم داسې و چې د غیرت چغه وه. او دا کتاب په کال 1958 او چې دا د ځوان قام پرست انقلابي اجمل خټک د ځوانو جذبو او د هغه د بغاوت د هغه د مزاحمت
یو آینهدار نظم دی. تاسو که وګورئ نو د دې غیرت چغې کې د دې په دیباچه کې یا د دې سرتوري چې اجمل بابا لیکي نو هغه وایي چې دا شاعري ما ولې وکړه، دا څه دي؟ نو هغه وایي چې د جوبل احساس یو څو څړیکی، د زخمی غیرت یو څو غورځنګونه، د غاوره اقتدار یو څو ړندې لتې، د سرمایې دیکې او دغه چې کوم دی د بېوسه ولسونو د جونګړو سوي آهونه او د سري وینې سري څاڅکي، داسې هغه نو بیا چې دا خبره ټوله راټولوي نو وایي چې زما پښتون احساس چې کله دا زمزمه که یا د پښتون رباب ما سور که نو زه نه پوهېږم چې کام له مې سندرې ورکړې که سان دی. نو د دې دا پس منظر موږ ته ښایي چې کوم ازادي ترلاسه شوه دا په هغه وخت کې لیکلی شوی دی په د کال 1948 نه تر 58 پورې چې کوم 48 نه تر 50 پورې چې دا کوم 58 پورې کومه زمانه ده چې دا د ازادۍ ابتدایي لسیزه ده. نو دا چې کله د ازادي ترلاسه شوه نو د ازادۍ د ایجنډې یو حصه خو په لاس راغله چې پیرنګی لاړو، خو د هغې دویمه حصه چې کامي حقونه انساني حقونه هغه د هغې دویمه حصه چې د برخه پوره نه شوه. نو د ازادۍ دغه ایجنډه چې نیمګړې پاتې شوه نو د دې رد عمل چې شاعرانو کم کړی دی نو هغې کې تاسو د فیض احمد فیض وختي چې موږ خبرې کولې وکړه نو فیض هم وایي چې داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تا جو یہ وہ سحر تو نہیں. نو هغه په خپل انداز کې دست سبا کې د هغې رد عمل وکړه. نو دې اجمل خټک چې کوم دی چې هغه د کام شاعر دی د ولس شاعر دی نو هغه هم دغه چې کوم پیرنګی لاړو خو د بده مرغه داسې خلکو څخه اقتدار راغی چې هغوی ولس ته د ازادۍ هغه ثمرات هغه میوې ونه شو رسولی بلکې د هغې اپوټه عمل شروع شو. نو د هغې په رد عمل کې تاسو که وګورئ دې نظم له اجمل بابا نوم ایښی دی که موږ د غیرت په چغه باندې مجموعي خبره ونه کړو نو دومره خو ویلی شو چې دې نظم له هغه نوم ایښی دی فریاد او دې پسې بل نظم ایښی دی بړاس، د هغې نه هم زیات بړاس. خو دا بله خبره ده چې د فني توګه باندې دا یو شاهکار دی چې کوم د غیرت چغه کې کم 4-5 نماینده نظمونه دي لکه جنت شو، فریاد شو، پیغله شو، نو پای کې دا هم یو شاهکار بلکې دا د ټولو سردار نظم دی. خو زما هسې چې زه دې ته سوچ کوم چې په دغه د اسلوبیاتي حواله باندې زه ګورم نو د فکري حواله باندې پته نه لګي چې ولې زه دا د اقبال شکوه سره تړم چې لکه په دې کې چې کوم دا فریاد چې تاسو وګورئ نو دې کې د ګیلې نیریټیو ده او دا ګیله په اخر کې د مزاحمت کلایمکس ته چې ورسي نو د مزاحمت. زه ورته نورالامین صاحب په یو بله سترګه ګورم د دې نظم دننه چې دی د خدای پاک سره کومه مکالمه کوي یا د خدای پاک نه کومه ګیله کوي یا د خدای پاک په در کې کوم فریاد کوي نو د دې نه دا اندازه لګي چې دی د خدای پاک د وجود د خدای پاک د نوم ډیر د زړه نه قایل هم دی، د ده نه علاوه بل سپر پاور نه ګڼي. بالکل په دې وړومبی مصره کې چې کوم مناجات دی هغه په خپله دغه د مضبوطې عقیدې دلالت او علامت کوي. لکه دا بیخي داسې ده چې موږ سره چې د 20مې صدۍ 2 د نظم لوی شاعران دي نو دا عجیبه خبره ده چې فضل محمود مخفي د کوم نظم رده کېښوده نو د هغې معراج اجمل خټک شه او موږ سره چې دویم هم د دې کامی تحریک نه چې کوم ادبي تحریک راوته دی نو د هغې دویم لوی شاعر موږ سره غني خان دی. تاسو وګورئ غني خان هم د دغه چې کوم د یکسانیت چې کوم صادر خورو په شاعرۍ هغه مات کړ، هغه ډي کنسټرکشن وکړ د هیګلي فلسفې په بنیاد هغه او ریکنسټرکشن یې وکړ او د ولسي رنګ او د انګریزي د آزاد نظم رنګونه یو ځای کړل چې دی او دی په اجمل خټک په خپل انداز کې هغه یکسانیت مات کړ. د هغه نه مخکې موږ څخه بلا ښایسته نظمونه شته خو د دې انداز داسې انقلابي او کامي او داسې چې د دې دواړو شاعرانو دغه اساس چې دی هغه چاربیتي دی پای کې چې کوم آهنګ دی تاسو دې نظم ته وګورئ دا چې کوم دی نو 8 بندونه دي 4 مصري دي او اخیری پکې 2 مصرې لکه د څنګه چې دغه ساري وي د 4 بیتې بالکل په د په دې او د سان د ځمکې ده بالکل چې فریاد پکې دی پورا. دا عجیبه خبره ده چې زمونږ دا دواړه شاعران چې د